د هجرت په شپږم کال مسلمانانو او د مکې مشرکینو د حدیبیې صلح وکړه چې په اساس یې 10 کاله به مسلمانان او د مکې مشرکین یو پر بل تیری نه کوي. له دې وروسته مسلمانانو خپله ټوله توجه په مدینه کې د یهودو طرف ته واړوله، ځکه د یهودو د بار بار غدارۍ په وجه مسلمانانو څو جګړې مسلط شوې چې یو یې هم د خندق غزا وه. په مدینه منوره کې د یهودو 3 قبایل اوسېدل: بني نذیر، بني قریظه او بني قنقاع. حتی په مکه کې یو یهودي هم نه و. اوس پوښتنه دا ده چې په مدینه منوره کې د یهودان دوکمه شول. په 80 میلادي کال کې رومن امپراتوري پر فلسطین حمله وکړه او د فلسطین په سیمه کې زیات شمېر یهودان قتل کړل. هغه چې ژوندي پاتې شول له فلسطین څخه وتښتېدل. 3 قبایل مدینې منورې ته هم راغلل چې په مدینه منوره کې آباد شول، تر دې چې پیغمبر علیه السلام مدینې منورې ته هجرت وکړ او د یهودو سره د یوې دفاعي معاهده لاسلیک کړه. یعنې که په یهودو څوک حمله کوي مسلمانان به یې دفاع کوي، او که په مسلمانانو څوک حمله کوي یهودان به یې دفاع کوي. خو ولې یهودو دغه معاهده ماته کړه او د خندق په غزا کې له مسلمانانو سره دوکه وکړه. همدا و چې مسلمانانو وغوښتل تر څو یهودو ته د خپل عمل سزا ورکړي، د خیبر په لوري خپلې لښکرې برابرې کړې. خیبر هغه سیمه وه چې یهودان پکې اوسېدل. د خیبر سیمه له مدینې منورې څخه 150 کیلومتره لرې ده. د عربو د نورو سیمو پر خلاف خیبر یوه ښېرازه سیمه ده. زیات غنم، جوار او نور نباتات پکې په ښه اندازه کېدل. یهودو ښه حاصلات لاسته راوړل او ښه اقتصادي وضعیت یې درلود. مسلمانانو غوښتل چې په یهودو پر پټه حمله وکړي، خو له مدینې څخه یو جاسوس یهودو ته دا خبر ورسو چې مسلمانان غواړي په تاسې حمله وکړي. دی هم ورته وویل چې د مسلمانانو شمېر له 1500 څخه زیات نه ده. یهودو ته یادونه وکړه چې تاسې قوي هم استئ او زیات هم، په آرام سره مسلمانان قتل کوئ او له منځه یې یوسئ. یهودو هم دا خبره سپکه واخیسته او ډېره توجه یې ورته ونه کړه. یو ورځ یهودانو په خپلو پټیو کې کار کوو چې ګوري مسلمانان د جنګ په حالت کې د دوی پر مخ کې ولاړ دي. یهودو چغې کړي او د خپلو کلاو په طرف وتښتېدل او ویې ویل چې مسلمانان جګړې ته راغلي دي. خیبر کې د یهودانو 8 کلاوې وې. مسلمانانو د یهودو په دې لومړۍ کلا په لومړۍ ورځ سخته حمله وکړه. د ورځې تر پایه وجنګېدل، خو هېڅ نتیجه یې ورنه کړه. یهود هم له پوره پاور او جذبې سره جنګېدل، ځکه دوی هم اهل کتاب وو. د دوی لپاره هم جنت، دوزخ، شهادت داسې مفهومونه موجود ول. پیغمبر علیه السلام د ورځې په پای کې وویلي چې زه سبا د جګړې مشري یوه داسې کس ته ورکوم چې د الله او د هغه رسول د هغه کس سره مینه لري. په دې وخت کې په زیاتو اصحابو کرامو کې دا تمه پیدا شوه چې سبا د جګړې مشري دوی ته ورکړل شي. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې ما په ټول عمر کې کله د مشري تقاضا نه ده کړې، مګر په خیبر کې راسره دا احساس پیدا شو چې د جګړې مشري ماته راکړل شي. په مشهورو او لویو صحابه کرامو په شتون کې پیغمبر علیه السلام یوازې یو ځوان صحابي چې عمر یې تقریبا 29 کاله و د خیبر د جګړې مشري ورته ورکړه، د چا چې نوم و علي ابن ابو طالب. حضرت علي رضی الله عنه په ډېر جوش او جذبې سره واده وکړه چې زه به د یهودو پر خلاف تر اخیره جنګېږم. پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې نه، لومړی یهودو ته د اسلام دعوت ورکړه. که له دوی څخه یو کس هم اسلام قبول کړي دا زموږ له ټولو اوښانو څخه بهتره ده. یهودو د لومړنۍ کلا پوځي جنرال مرحب نومیده، څوک چې په ټولو عربو کې د جګړې له امله ډېر زیات مشهور و. حتی په عربو کې چا دا سوچ هم نشو کولی چې د مرحب پر وړاندې د څوک د جګړې میدان ته ښکته شي. مرحب د جګړې میدان ته راښکته شو او ټول مسلمانان یې چیلنج کړل. حضرت علي رضی الله عنه ورمخکې شو، په ډېر کم وخت کې مرحب ختم کړ او په دې سره د دواړو طرفونو ترمنځ سخته جګړه ونښته. د یوې سختې جګړې څخه وروسته د یهودو لومړنۍ کلا فتح شوه او ټول یهود دوهمې کلا ته انتقال شول. مسلمانانو د یهودو دومه کلا هم په ډېرې اسانۍ سره ونیوله او یهودان درېیمې کلا ته انتقال شول. درېیمې کلا مسلمانانو ته یو څه مشکلات پیدا کړل. څو ورځې جګړه وشوه خو ولې فتحه رامنځته نه شوه. مسلمانان حیران شول چې موږ د یهودو د خوراک او څښاک ټولې لارې بندې کړې دي، دوی بیا هم جګړه کوي او امکانات لري. په دې وخت یو جاسوس راغی، مسلمانانو ته ویل چې دا کلاوې ډېرې زیاتې پخوانۍ دي او یهودو دې کلاو ته پټې لارې جوړې کړي چې د دې لارو په ذریعه اوبه او خوراکي مواد د کلا منځته راوړي او جګړه کوي. مسلمانانو هغه لارې پیدا کړې او بندې کړې چې په دې سره د یهودانو درېیمه کلا هم سقوط شوه. ټول یهودان خپلې څلورمې کلا ته انتقال شول. څلورمه کلا هم په اسانۍ د مسلمانانو تر کنټرول لاندې راغله. یهود خپل وروستي مورچل یعنې 5مې کلا ته انتقال شول. 5مه کلا د یو غره پر څوکه باندې وه چې د دې کلا نیول ډېر مشکل کار و. مسلمانانو ټوله ورځ هڅه وکړه خو ولې بریالي نه شول، ځکه دا کلا د یو غره په څوکه وه. که مسلمانان پورته ختل د یهودو لخوا په غشو ویشتل کېدل چې د مسلمانانو هر ډول هڅه د یهودو لخوا ناکامه شوه.
د یهودانو دا کلا ډیره زیاته محفوظه وه. خپلې زنانه، ماشومان، سره زر، سپین زر او نور ټول قیمتي اموال یې په همدې کلا کې راجمع کړي وه. پیغمبر علیه السلام دا ځل له ټکنالوژي څخه استفاده وکړه او د منجنیقینو په مرسته یې لوی ډبرې د دې کلا په طرف وارې کړې چې بالاخره د کلا د یوه طرف دیوال مات شو او مسلمانانو په فول سپیډ سره پر دې کلا حمله وکړه او د کلا منځ ته داخل شول. په دې طریقه د یهودانو 5مه کلا هم سقوط شوه. د ویډیو په پیل کې مو ویلي چې په خیبر کې د یهودانو 8 کلاوې وې. هغه باقي 3 کلاو په هکله د تاریخدانانو اختلاف ده. ځینې وایي چې په هغه کلاو کې 3 واړه بغیر له جګړې مسلمانانو ته تسلیم شوي او ځینې وایي چې نه، یوې کلا جګړه وکړه او 2 کلاګانې بغیر له جګړې مسلمانانو ته تسلیم شوي. خو دا مهمه خبره نه وه. مهمه خبره دا ده چې خیبر فتح شو او یهودان تسلیم شول. پیغمبر علیه السلام یهودان معاف کړل، خو په دې شرط چې د خپلو حاصلاتو نیمه برخه به مسلمانانو ته ورکوي. دا شرط یهودانو هم په خوشحالۍ ومانه. د خیبر په غزا کې مسلمانانو ته زیات غنیمتونه په لاس ورغلل چې د مسلمانانو اقتصادي وضعیت هم ورسره ښه شو. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې د هجرت په دوران کې لومړي ځل لپاره چې صحابه کرامو په مړه باندې ډوډۍ وخوړه، هغه د خیبر له جګړې څخه د خیبر له غزا څخه وروسته وخت و، ځکه چې مسلمانانو زیات غنیمتونه ترلاسه کړي وو. همدارنګه هغه اصحابو کرامو چې د مکې څخه د راتلو پر مهال یې د مدینې منورې له اوسېدونکو څخه قرضونه کړي، د خیبر له فتح وروسته یې هغه قرضونه هم ادا کړل، چې په دې سره یهودان په مدینه منوره کې تسلیم شول او دا د هجرت 9 کال و او د خیبر غزا د مسلمانانو په بریالیتوب پای ته ورسېده.